18 کې خدای دې ورکړه 2019 में پیدایش دی نو په 18 کې او تره ته ما ته ډومبې دا ووایه چې دا تا وخاندل ولې نو ما دا وخاندل اورې چې تا مختار یو بل ښه پېژنې جومات نه په ډډه ځای نه ته وایه چې ما ته زوی د ریا جیب ته واچولې چې اوس پام پوهه کې مختار مخې لا راغی نو چې سپینې مې وي که نه نو اوس چې سوا خبرې دغه څو شعرونه په پښتنه مینه چې لکه خیال مې تیرو بیر نه کوي یارانو لکه خیال مې تیرو بیر نه کوي یارانو د بیلتون په دام مې گیر نه کوي یارانو زه یو څو ورځو له تللی یم درځم به ما په مړو خلکو کې شمیر نه کوي یارانو او چېرته خوشي بیابان ته مې مړ یوسی په ما جوړ د خاورو ډیر نه کوي یارانو پښتنو ته د کپنه مې مخ بار کوي بې پښتو راته راتېر نه کوي یارانو او کله کله مې محفل کې نامه اخلی داسې زر مې ګوره یېر نه کوي یارانو او دغه څو شعرونه نور هم چې په پښتنه مینه باندې چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي د قسمت جنګ د زندګي په عقل فکر نه دا چا باندې حد نه سیوا بده په چا ښه تېره شي او ته بیا د خپل ژوندي ارمان ډولۍ ته تمبل وها خو چې زما د مړ ارمان دا جنازه تېره شي او ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي او دغه څو شعرونه نور هم چې دا نوي که چې دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پېژنده شي سړی د خوی خصلت داسې نیت نه دا هر مشاعره کې موږ دا نوي شعرونه دي دا کتاب دی راشه وګوره دا نوي شعرونه دي کولې دا زاړه دي چې 2018 کې خدای دې ورکړه 2019 में پیدایش دی نو په 18 کې نه په دته دا ګوره چې سټیج سیکرټري دی که نه ارشاد شاه به نوي شعرونه ووایله مړه دا نوي شعرونه دي که نه ته څه وایې شابه شعر وایه دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پېژنده شي سړی د خوی خصلت او د خیالات نه پېژنده شي په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړي نو د هغو د تاثر او تعلقات نه پېژنده شي ګریوان سیري کول د لیونتوب څه نښه نه ده د اصله لیوني د خپل صفات نه پېژنده شي او د ډیرو شاعرانو شاعري که نور وي خو تره ستا غزل پکې د سوات نه پېژنده شي او دغه څو شعرونه نور هم چې زما د دې ژوند سره تړلي چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی ای په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو ډېرو ته بار لا په اوږو ژوند دی د ښکلو ښار کې د مینو خوارو تش په وادو او بهانو ژوند دی او مانه مقصد د دې دنیا تر سترګو د غړېدو او پټېدو ژوند دی او تر هلته به موږ څنګه سوځو زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی او دغه څو شعرونه نور هم په دې روانو حالاتو چې نه پښتو له نه کورسو له غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري او په خپل سود زیان باندې خدای ګوکار یعنی خوشحالیږي بس مدام په شاباسي مري او د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې سو خوري او د چا پکې بچي مري او چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي نو تر هغې به هم داسې لاروي مري او عجیبه شان تماشه د راشه وینه غاټان مخکې او په ګولو خواران وروستي مري
او دغه څو شعرونه نور هم په دې روانو حالاتو چې کومه سوکړه ده چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین غر څنګه علم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کې درمان صاحب دا دی تا ته ډالۍ چې زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې په کوم مړه زه یې کړم منې د نه غواړې خوښیه جوور شعر ته ډالۍ کوم چې زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه ته خیرې کوې که نه زه دا دی چې کوم شعر ډالۍ کوي تاسو خو هغې ته لږ وخت شئ که نه دا نو کوم جوور شعر دی خو دوی په شعر چېرته پوهي زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کوم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیري ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی